د امریکا او ایران ترمنځ یو ځل بیا جنگ انخطو اندېښنه پیدا شوې ده. کله چې مفاهمتي یاداشت باندې دستخط وشو، هغې نه بعد دا امید پیدا شو چې 2 میاشتو کې به حتمي معاهدې ته دواړه ملکونه ورسیږي، خو لا تکنیکي مذاکرات مکمل شوي نه وو چې ایران په امریکا او امریکا په ایران باندې حملې وکړي. معامله د دې ځای نه روانه شوه چې ایران وایي ابنای هرمز باندې به زما فل کنټرول وي او ماته د یو بین الاقوامي حیثیت د دې راکړی شي. امریکا وایي چې نه، په دې کې څومره جهازونه تیریږي دا به فری تیریږي، دا به څه قسم فیس نه ورکوي. ایران هم وایي چې ماته د فیس نه راکوي، خو کم از کم زما نه دې تپوس کوي. د ایران مقصد دا دی چې په دې باندې ماته یو قانوني کنټرول حاصل شي، که راتلونکي وخت کې په دې باندې ناکهبندي کول وي یا دا بندول وي، نو ماته به یو قانوني حیثیت حاصل وي او زه به دا استعمالوم. او په دې جنګ کې تاسو کتل چې ابنای هرمز ایران په کومه طریقه باندې استعمال کوي، یقینا چې هغه د اټمي هتیار نه هم زیات خطرناکو د ټولې دنیا دپاره. خو امریکا او نور یورپي ملکونه دا نه مني. همدا وجه ده چې کوم جهازونه بغیر د اجازت نه تیریږي، ایران په هغې باندې حملې وکړې او جواب کې امریکي په ایران باندې حملې وکړې. امریکي صدر سخت بیانونه هم د ایران خلاف رالو چې MOU ختم شوی دی، اوس به امریکا خپل کار مکمل کوي. په دې کې د پاکستان مذاکراتي عمل یا چې کوم سالسي ده، په هغې باندې سوالونه پیدا کیږي چې د هغې مستقبل به څه وي، ځکه چې د ایران او امریکې لخوا چې کوم بیانونه راځي نو هغه انتهایی خطرناک دی او داسې دي چې دا جنګ بیا انختی شي.